دا هم په تقدیر کې شامل دي. دوا کول د مریضي دپاره د عین د سنت طریقې موافق عمل دی. دعا کول د مریضي دپاره دعا کول د مریضي دپاره د عین د سنت طریقې موافق عمل دی. د دې څه وروسته په درېیمه درجه کې دم متعویض کول دا د سنت طریقې موافق عمل دی. 5 شان اختیار کو راسي. صبر چې باطني عمل دی درکې نه معلومیږي. هر سړی خپل په ځان ښه پوهېږي. داسې صابرین انسانان په دې ټولنې کې ستا حیران بسي تر خوله نه خېږي. ځوان زوی چې یو څا ته راځي په جنازې کې ورته راوړي او دی نه کړي، صابر دی که نه دی؟ داسې مندې سته، داسې خوندې سته، داسې ښځې سته، لیکن دا ډېرې کمې پیدا کېږي. وقلیل من عبادي الشکور. الله عز وجل فرمایي زما قدردانه بندګان ډېر لږ دي. وان اکثرکم فاسقون. په ټولنه کې ستاسې څخه فاسقان ډېر دي. نیکان به لږ وي، دا قانون دی، دا واورئ. په هره ټولنې کې به نیکان لږ وي، دا ځینې واخلئ. نیکان به لږ وي، فاسقان به ډېر وي. نیکان به لږ وي، فاسقان به ډېر وي. خبره مې پر څه درته کوم؟ 5 شان دي. نو نبی کریم علیه السلام وفرمیل دا تقدیر چې دی، دغه دوا کول یا دا دعا کول دا هم په چا کې راځي؟ دا هم په تقدیر کې راځي. دوا کول دا هم په تقدیر کې. دوا د توکل سره په ټکر کې نه ده. دوا وکړه مشکل نشته. او دعا کول هم په تقدیر کې. حضرت زکریا علیه السلام څه وخت دعا کړې ده؟ کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا. الله عز وجل فرمایي تاسې در په یاد کړئ د خپل رب رحمت چې د زکریا علیه السلام سره وکړئ. هغه معامله در په یاد کړئ، هغه رحمت و شفقت در په یاد کړئ زکریا علیه السلام سره وکړئ. اذ نادا ربه نداء خفیا. هغه وخت تاسې در په یاد کړئ چې زکریا علیه السلام الله عز وجل ته پټه دعا وکړل. زکریا علیه السلام عمر 100 کاله و. ښځه سپین سرې وچه وه، اولاد یې نه کېدی. په داسې وخت کې زکریا علیه السلام راولاړېږي، الله ته خواست کوي. زما مقصد پر څلرم شی دی، صبر به کوو، لمونځ به کوو، دوا به کوو، دعا به کوو. دا مهم شی دی. اذ نادا ربه نداء خفیا. زکریا علیه السلام د 100 کالو په عمر کې الله عز وجل ته خواست وکړي. الله پاک ته خواست وکړي. انی وهن العزم مني واشتعل الرأس شیبا. ای الله عمر می 100 کاله ته ولاړې، اډوکې مې کمزوري سول، سرژره مې سپین سول. ولم اکن بدعائک ربي شقیا. یا الله ما چې تا ته هر خواست کړی دی زه محرومه سوی نه یم. یو خواست لا یا الله درته کوم. بل ځای الله پاک فرمایي وزکریا اذ نادا ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. تاسې زکریا علیه السلام در په یاد کړئ چې الله ته خواست وکړي د شپې، رب لا تذرني فردا. ای الله ما یوازې مه پرېږده اولاد راکړه. وانت خیر الوارثین، ته بهترینه ذات یې د وارثانو څخه، ته بهترینه وارث یې. کل من علیها فان. هر څه به ختمیږي. ولله میراث السماوات والارض. ځمکې او اسمانونه به الله ته په میراث کې پاتېږي. دعا چا کړې ده؟ انبیاء علیهم السلام د مشکلاتو د حل دپاره دعا کړې ده. الدعاء سلاح المؤمن. دعا د مؤمن وسله ده. د وسلې سره د انسان زړه څومره دغه پوړی. لا يرد القدر الا الدعاء. تقدیرات او قسمتونه په هیڅ نه بدلیږي، په دعا بدلیږي. حضرت زکریا علیه السلام خفیه دعا وکړل. تفاسیرو کې راوړي دي چې ولې پټه دعا وکړل. وایي دا پټه دعا یې ځکه وکړل چې خلکو پر خندله. د 100 کالو سپین ږیری که نن اوس په دې دور کې راولاړ سي، د داسې سپین سري په باره کې د اولاد دعا وکړي چې هغه وچې ټول عمر یې اولاد نه سوي، دا ځوانان به ګر پر خاندي. دا لیونی ګوره، وایي خدایه ما ته اولاد راکړي. دا اوس ما ته یو داسې سپین ږیری پارچه راکړي چې هغه پر لکړي چې ما ته د اولاد دعا وکړي، ټوله پر خاندي. اذ نادا ربه نداء خفیا. الله عز وجل ته خفي دعا وکړل، پټه دعا یې وکړل. الله عز وجل خواست قبول کړي، اولاد الله عز وجل ورکړي. سیدی نبی دی شان یې لوړ دی، تر نبی لاندې ولی دی. هر مؤمن ولی دی د الله عز وجل دوست دی. الله عز وجل دوست دی. مهم شی چې دعا ده. ایوب علیه السلام چې 18 کاله پر تخته باندې پروت څه وکړل؟ واذکر ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیه السلام دعا کول. نبی کریم علیه السلام دعا کړې. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک الله یشفیک.
چې کله به نبي کریم علیه السلام د یو مریض پوښتنې ته ورغی موږ ته څخه چې ورس ورته کښېنو پښې وغځوو شنې و تورې راواخلو مسلمان خوارکۍ مریض یې نور یې پر سر ور درد کړو دماغ یې ور خراب کړو حدیث شریف کې راځي د مریض پوښتنې چې کوئ لږ وخت په نیسئ بس بوج مه جوړېږي زموږ د دیوبند په اکابرینو کې افضل بیا ځي د پوښتنې ته خلک ورته وایي یو نفر ورته راغی ورسره کښېنستین یو ساعت مجلس یې وکړي بارول حضرت څه خدمت درته وکړم ور خدمت دا دی ته راسه زه بس بل خدمت نشته پر سر دې را درکړه زه خدایي مریض یم ته یو ساعت راته شروع یې دا سیاست دی دا پلانکی دی دا پلانکی دی نبی کریم علیه السلام چې به د مریض پوښتنې ته ورغی من عاد منکم فلیخفف دا حدیث دی هر کله چې تاسې د یو مریض پوښتنه کوئ لږ وخت به نیسئ زه دوی ته دا حاجیان چې د عمرې سره ځي د حج راځي هلته هم راشو کشف زه همدغه هم کولی شي چې قیاس کړو پر مریض باندې حاجي صاحب راغلی یا پله خوالت شپه ورځ سرګردانۍ خواره کوي خوب نه لري عمرې دي طوافونه دي دلته چې راشي بیا موږ ورته مذهب سو حاجي صاحب اماره دې څونه لرې وه د شپې مو چې شخوړل د ورځې مو چې شخوړله سبیل پیدا کېدی دا سبیل پیدا کېدی که نه پیدا کېدی زموږ خلک یې نه خوري عجب خلک زموږ عجب تقوا ده دا زموږ افغانان مو مړېدل هغو به خیرات کړی سبیل ته نه ورته شرمېدل ول دا شرم دی مې څوک ونه وینو ما دا خو مسلمان خیرات کړی دی دا اوس زموږ پوښتنې دي څو عمرې دي کولې د ورځې خوارکۍ م ورته ناست څه چې کړي وي اګر په اوبو لاهو کې ولا څلور عمرې مې راوړلې د ورځې درې خو مې نو چې ګر سره هر څنګه یې راوړې نو ولې وایي چې درې څلور دي راوړلې ته ریا دپاره تللې وي بس الله عز وجل دې قبول کړي ولاړو رالو څه چې مو په وس هغه مو وکړل دغه یې مختصر جواب نبی کریم علیه السلام چې به کله د مریض پوښتنې ته ورغی څه به ورته ویل اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق زه په پناه کې ورکوم تا د الله عز وجل په هغه کلمو سره چې هغه کاملې مکملې کلمې دي چې قرآن دی د چی څه من شر ما خلق څه چې الله پیدا کړي دي الله پاک دې تا د هغو د شره وساتي بسم الله ارقیق د الله په نامه سره پر تا دم کوم من کل شیء یوزیک د هر هغه شي چې تا ته تکلیف رسي الله یشفیک الله دې تا ته شفا درکړي د مشکلاتو د حل دپاره مهم شی دعا ده چې ثبوت یې قرآن کړی دی ثبوت یې احادیثو کړی دی ثبوت یې کتاب کړی دی ثبوت یې سنت کړی دی دعا باید نسي هېره دعا مهم شی دی تاسې په الله باور وکړئ هر څوک خپل تجربه لري په دعاو سره ډېر مشکلات حل کېږي په دعاو سره ډېر مشکلات حل کېږي افغانان دي نن دعاوې وکړي د هر څه نور چې هر څه روان دي د هغوی په بغل کې دي نن څه کوي دعاګانې وکړي په دعاو سره مشکلات حل کېږي الله عز وجل